بسم الله الرحمن الرحیم. قیرمن ملګرو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمونږ د نن ورځې کلاس چې دی په علي بابا کې د علي بابا څخه د جنسونو خریداري کول یا په مجموع کې هماغه سایکل باندې خبرې کوو او یو څو مهمې خبرې چې باید چې کله هم موږ په علي بابا کې کار کوو د دې څخه جنسونه اخلو از بایر استو یا از سیلر استو، نو دا خبرې ضرور دي چې باید موږ تاسو پې پوه شو. اول خو د علي بابا څخه د پروډکټس د اخیستلو سایکل داسې دی چې په لومړي قدم کې موږ په علي بابا کې ځان ته یو اکاونټ جوړو او خپل د اکاونټ سیټینګ کوو. دا چې څه ډول دا کار کولی شو مخکې درسونو کې تشریح شوی ده. کله مو چې اکاونټ جوړ کړ، د اکاونټ د جوړولو څخه وروسته موږ او تاسې پروډکټ سورسینګ کوو، پروډکټ سرچینګ کوو چې کوم پروډکټ زموږ په کار یې هغه پروډکټ موږ او تاسې سرچ کوو چې مختلفې طریقې لري. د نوم په واسطه سرچ کولی شو، د عکس په واسطه سرچ کولی شو. دا ټول طریقې ما تاسو ته مخکې ښودلې. په دریمه مرحله کې چې کله دغه کار وشو، پروډکټ موږ ځان ته پیدا کړ، بیا کانټاکټ ټو سپلایر ده. دغه کم کمپنۍ چې دغه پروډکټ تولیدوي د هغه کمپنۍ سره موږ او تاسې مذاکرې ته ورداخلیږو، خبرې اترې کوو او د جنس په اړه باندې ځان پوهوو. کله چې دغه کار هم ترسره شو، څلورم قدم چې دی هغه د پیمنټ مسله ده. یعنی پروډکټ سورسینګ اکاونټ مو جوړ کړ، پروډکټ سرچینګ او سورسینګ مو وکړ، له هغې څخه وروسته کانټاکټ سپلایر مو شو او هغې سره هم یو توافق ته ورسېدلې. نو څلورمه مرحله بیا د پیمنټ مرحله ده. ګورئ ملګرو، کله هم چې تاسو په علي بابا کې پیمنټ کوئ، نو که چېرته سپلایر تاسو ته وایي چې خپل شخصي واتساپ شمیره راکړه، په هغې کې مو دا خبرې کوو او یا بیا پیسې مو هملته راته د زموږ بانکي اکاونټ ته ولېږه. یعنې کله هم چې یو سپلایر یا یو فیکټوري کوشش کوي چې تاسې د علي بابا د ویب سایټ څخه د باندې وباسي خبرو ته، واتساپ د لارې تاسې سره خبرې اترې وکړي او پیمنټ هم چې دی د بانک د لارې غوښتنه وکړي چې ویې کوي، نو دا کار مه کوئ، ځکه دغه خلک جعلي خلک دي او ستونزې تاسې ته پیدا کېږي. تاسې چټ هم په همدغه ځای کې د سپلایر سره وکړئ او پیمنټ هم همدغه علي بابا کې وکړئ، ځکه چې دا ټرید اشورنس لري. یعنی دلته ستاسې پیسې چې دی محفوظ دي. که چېرته ته د یو سپلایر سره خبرې اترې کوې په واتساپ کې، شخصي واتساپ کې، نو سبا او پیمنټ هم ورته فرض مثال هماغه شخصي واتساپ کې ته د هغې بانک اکاونټ ته پیسې لیږې او سبا هغه غل وخېږي، نو علي بابا تاسو سره هېڅ مرسته نشي کولی او نه پیسې درته ریفنډ کوي، ځکه هغه وایي چې وروره اپلیکیشن نه یا پلیټفارم نه د باندې تا معامله ترسره کړې ده، نو په دې اساس موږ ذمهواري نه اخلو، پیسې هم درته نه ریفنډ کوو. هر چا چې دوکه کړی نو سم کار یې کړی ده، ځکه چې تا د اصولو خلاف کار کړی. نو اوس خبره دا ده ملګرو چې کله هم تاسې پیمنټ مرحلې ته رسېږي په علي بابا ویب سایټ کې، کوشش وکړئ چې پیمنټ هم همدغه ویب سایټ کې وکړئ. دا چې پیمنټ څه ډول کېږي، کله چې تاسې سپلایر سره خبرې وکړلې او یو نتیجې ته ورسېدلې، نو هغوی بیا همدغلته په همدغه چټ کې چې دی څه درلیږي، لینک درلیږي او هغه لینک باندې کلیک کې چې کله په لینک باندې مو کلیک وکړ، نو هلته درې څلور مرحلې دي، هغه مخته وړي، پیمنټ ترسره کېږي او محفوظ پیمنټ ده. که سبا جنس در ورسېږي، که سبا جنس در ورسېږي خو مات شوي اوسېږي، یا فرض مثال جنس در ورسېږي خو بې کیفیته وي، ستا خوښ نه شي، مشکل پکې وي، نو ته کولی شې چې دوباره خپل پیسې ترلاسه کړي او علي بابا یې درته ریفنډ کوي. علي بابا تر هغه پورې پیسې ځان سره ساتي، سپلایر ته نه ورکوي تر څو چې جنس تاسې ته رسېږي او تاسې خپل اطمینان او ریویو اخر کې ورکوي. علي بابا ته هلته ورته ولیکي چې وروره جنس راورسېده، صحیح دی، کوالټي کې مشکل نشته، تعداد کې مشکل نشته، صحیح او سلامت ما ته رسېدلی، ستونزه نشته، او تشکري او مننه سپلایر نه وکړي. هغې نه وروسته علي بابا پیسې هغه سپلایر ته سپاري. کله مو چې دغه پیمنټ وکړ، نو پاتې شو د شپمنټ مسله ده. شپمنټ خو به تاسې ورسره له مخکې څخه خبره کړې وي چې دا تاسې ته په کوم اساس انتقالېږي. بای ایر د هوا د لارې انتقالېږي، بای سی د بحر د لارې انتقالېږي، که بای ټرین د ټرین د لارې انتقالېږي. آیا دغه جنسونه هغوی هغه کم ټرمینالوژي چې ما تاسو ته ویلی و هغوی تاسو ته انتقالوي ډي ډي پي باندې، او که تاسې خپله انتقالوئ ای ایکس ډبلیو هغوی تاسو ته تسلیموي، او نور انتقال ستاسې خپل کار دی چې کوم اجنټ باندې انتقالوئ، کوم ترانسپورټي شرکت باندې خپل جنسونه افغانستان ته انتقالوئ یا خپل مربوطه هېوادونو ته، نو هغه بیا ستاسې خپل کار ده. نو شپمنټ مسله هم
تاسې په نظر کې ونیسئ، خبرې ورسره وکړئ، په دې مسله هم ځان پوه کړئ چې کله شپمنټ تاسو ته وشو، ریسیوینګ د جنس تاسو ته ریسیو کېږي، تر رسېږي او هغې نه وروسته تاسې ریویو ورکوئ چې ورور جنس راورسېد، مننه، او علي بابا ورته پیسې ورکوي او زمونږ دغه د علي بابا څخه د خریداري سایکل به همدغلته تمامېږي. خو یو څو نور مهمې خبرې هم تاسو ته فکر کوم چې تاسو کله هم جنس یو پروډکټ اخلئ د علي بابا څخه، فرض کړه دا پروډکټ اخلئ یا دا پروډکټ اخلئ یا دا هر یو پروډکټ چې اخلئ او د هغې تعداد چې دی د هغې تعداد د 500 څخه پورته وي، 1000 پورې وي یا 500 وي، نو تاسې کوشش وکړئ چې اول سمپل واخلئ او د سمپل څخه وروسته بیا هولسیل عمده واخلئ، ځکه ولې سمپل واخلئ ځان مطمئنه کړئ چې جنس د هر لحاظ نه صحیح دی، نو هغې نه وروسته تاسې کولی شئ چې بیا خریداري ورنه زیات وکړئ، یعنې سمپل وغواړئ که چېرته تاسې په ډېر مقدار سره جنس خریداري کوئ. مخکې درسونو کې به مې دا خبرې یادونه کړې وي او که نه ځینې جنسونه په علي بابا کې داسې دي چې هغه لیسنس غواړي. مثلا که تاسې تیزاب شکله موادونه یا مایع شکله موادونه غواړي چې وارد کړي خپل هېوادونو ته، نو وګورئ هر یو پروډکټ، یو خو دا نارمل عادي پروډکټس دي دا کوم لیسنس نه غواړي، یو داسې پروډکټس دي چې هغه به لیسنس غواړي، چې داسې نه شي چې تاسې یو داسې پروډکټ اخیستی وي چې هغه لیسنس ضرورت ولري او تاسې لیسنس ونه لرئ، بیا به مشکل سره مخ شئ. او دومره مسله دا ده کوشش ډېر وکړئ چې برینډ پروډکټس مه اخلئ، هغه پروډکټس چې هغه برینډ وي، مثلا داسې پروډکټس وي چې هغه د یو خاص برینډ مربوط وي، نو داسې برینډ پروډکټ مه اخلئ، ځکه چې کله تاسې د علي بابا څخه خریداري کوئ او هغه برینډ اوسېږي او هغه برینډ والا نه تاسې اجازه ونه لرئ، نو بیا تاسې نشئ کولی چې هغه خپل هېواد ته هغه جنس وارد کړي، ځکه هغه د یو چا مشخص برینډ یو ته غواړئ چې هغه برینډ په خپل نوم وارد کړي، بیا دا امکان نه لري، بیا هم ستونزې سره مخ کېږئ. په علي بابا کې چې تاسې هر څومره جنس اخلئ او بیا خپل هېواد ته انتقالوئ، دوه خبرې مد نظر نیول کېږي، ترانسپورټي شرکتونه دوه خبرې مد نظر نیسي، یا خپل علي بابا چې کوم کارګو شرکتونه دي ورسره کار کوي دوه خبرې هغوی په نظر کې نیسي، یو د جنس وزن د څومره ده، دوم د جنس سی بی ام څومره ده. سی بی ام چې دی متر مکعب ته ویل کېږي، داسې جنسونه دي چې وزن کم دی خو سی بی ام زیات دی، نو په هغې باندې خرچه زیات راځي د انتقال. داسې جنسونه دي چې د هغوی سی بی ام لږ دی ولې وزن زیات دی، هغه بیا تاسو ته ښه پرېوځي، یعنې ډېر فوکس په سی بی ام وکړئ. داسې جنس وانخلئ چې وزن کم او ډېر سی بی ام متر مکعب ډېر زیات، یعنې په انتقال کې په کانټینر کې ډېر زیات ځای ونیسي او وزن به کم خو بس ځای به زیات ونیسي، نو دغه سی بی ام ته پام کوئ، داسې جنسونه مه اخلئ چې د هغه سی بی ام ډېر زیات اوسېږي، بیا په انتقال کې په ډېر قیمته تاسو ته تمامېږي او بېرته بیا په خپلو هېوادونو کې په هغه قیمت نشي خرڅولی او یا بیخي لږه ګټه پکې کوئ. او پاتې شو د پیمنټ مسله. پیمنټ تاسې کولی شئ چې ویزا کارډ نه پیمنټ وکړئ، ماسټر کارډ نه پیمنټ وکړئ، ډیبټ کارډ نه پیمنټ وکړئ، بینک اکاونټ نه کولی شئ چې پیمنټ وکړئ. تر ټولو ښه لاره چې دی پیپال دی، که پیپال لري هغې نه هم تاسې کولی شئ په علي بابا کې پیمنټ وکړئ. نو دا یو څو مهمې خبرې وې چې تاسې کله د علي بابا ویب سایټ کې جنسونه اخلئ، پروډکټ سورسینګ کوئ، خریداري کوئ، یو بزنس او کاروبار لرئ، نو دا ټول هغه خبرې دي چې دا باید تاسې په نظر کې ولرئ تر څو له ستونزو سره مخ نشئ. او علي بابا داسې یو ویب سایټ دی د هر کټګورۍ جنس چې تاسې پروډکټ تاسې وغواړئ په دې کې شته، تاسې فقط نوم ورته ورکړئ، نور درته د خدای بلا شکلونه او رقمونه او تاسې ته راوړي او مختلف قیمتونه وي، نو تاسې کولی شئ چې یعنې هر نوع پروډکټ چې ستاسې په کار یې علي بابا کې حتما پیدا کولی شئ او ډېر په ارزانه او ښه قیمت پیدا کولی شئ. ولې چې کله خریداري کوئ دغه کوم مسایل چې موږ په دغه سیریز یا په دغه پلی لیست کورس کې ویلی دی دا ټول په نظر کې ونیسئ. که چېرته تاسې دا ټول خبرې په نظر کې ونیسئ او کورکورانه پکې مخ ته لاړ شئ نو سبا ستونزو سره مخ کېږئ. په دې هیله یم چې دغه نن ورځ درس څخه مو یو څه برداشت کړی اوسیږي، انشاءالله بله ورځ به په یو نوي موضوع باندې خبرې وکړو.